سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه ستاسو ښوونکې مرضیه غفوري د شپږم ټولګي پښتو مضمون د لوست سره تاسو سره یم چې زموږ لوست دویم دی. عنوان مو هم د پوهنه. تاسو ګورئ زموږ د نن ورځې عنوان څه شی دی؟ پوهنه. یعنی پوهه په هر برخه کې ده، که هغه اسلامي پوهنه وي، هغه هم که په هر رشته کې وي. چې د دې لوست یوه برخه مو تېره ورځ لوستې وه چې تېره ورځ موږ د پوهنې په اړه پوه شو چې علم د پوهې، پېژندنې، خبرتیا په معنا ده. او موږ دا مو هم ولوستل چې کله موږ پوهه ترلاسه کوو د دې په مرسته موږ زړه او دماغ مو روښانه کیږي او موږ ته خپله د بریالیتوب لارې برابریږي او موږ موخې ته رسوي. دا موضوعات و چې موږ په تیر درسي ساعت کې له تاسو سره شریک کړل. ګرانو زده کوونکو، اوس هم د دغه لوست پاتې برخه تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو زده کوونکو، لوست لولم، تاسو دقت وکړئ. کولی شئ خپله کتابونه او کتابچې له ځان سره وساتئ. که چیرې اړتیا پیدا کیږي د لوست په جریان کې، تاسو کولی شئ ځینې کلمې یا توري ولیکئ، یا هم کلمه تاسو ته وایم چې دا څه ډول کلمه ده، یا ځینې اضافي نوت تاسو ته درکړم، کولی شئ هغه بیا په خپله کتابچو کې ولیکئ. انشاءالله چې تاسو ګلالۍ ماشومان آماده یئ. څښتن تعالی جل جلاله په خپله د پوه او ناپوه ترمنځ د توپیر په هکله داسې فرمایي. راځئ ګورو چې زموږ پاک پروردګار یعنی الله جل جلاله د یو پوه انسان او د ناپوه انسان په اړه څه وایي. وایي آیا هغه کسان چې پوهیږي له هغو کسانو سره چې نه پوهیږي برابر دي؟ وایي هغه کسان چې پوهیږي له هغو کسانو سره چې نه پوهیږي برابر دي؟ ستاسو په نظر څه ډول آیا برابر دي؟ آفرین ګلالۍ ماشومان، تاسو پوهیږئ چې هیڅکله هم برابر نه دي. هیڅکله پوه او ناپوه یعنی رڼا او تیاره سره برابر نه دي. هیڅکله پوه او ناپوه رڼا او تیاره سره برابر نه دي. ګلالۍ ماشومان تاسو وګورئ، یعنی یو پوه انسان د یو ناپوه انسان سره برابر نه دی، ځکه چې یو پوه علمي زیات وي، دغه فهم زیات وي، هغه د خپل ژوند د ستونزو د حل لاره ډېر ژر پیدا کولی شي. یو پوه انسان کولی شي په ډېر آسان ډول د خدای پاک عبادت په سم ډول وکړي. خو یو څوک چې ناپوهه وي یا پوه نه شي، نو ممکن هغه زیار وباسي، زحمت وباسي، خو هغه خپله موخې ته نه رسېږي، ځکه چې د پوهې په مرسته موږ کولی شو ډېر ژر خپله موخې ته ورسېږو. رڼا او تیاره سره برابر نه دي. یعنی تاسو ګورئ شپه کله چې تیاره وي، آیا تاسو ټول شی سم لیدلی شئ؟ نه. خو په رڼا کې تاسو هر څه سم لیدلی شئ. نو دلته یې دغه پوهه د رڼا سره تشبیه کړې او ناپوهي هم له تیارې سره. یعنی لکه څنګه چې تیارې کې څوک څه لیدلی نه شي، که تاسو سوچ وکړئ د یو شیبې لپاره، که هېڅ ورځ نه وای، ټول ژوند هم په توره شپه تېروئ، څومره به ستونزمن به؟ نه؟ واقعا چې ستونزمن به وه، ځکه چې انسان اړتیا لري او خدای پاک هم دغه ټول نعمتونه دي چې موږ تاسو تېره کړي دي، که هغه رڼا ده، که هغه تیاره ده، هر یو ځان ته حکمت لري. او همدغسې پوهه هم یو نعمت دی چې موږ هغه ترلاسه کولی شو. نو تاسو ګران زده کوونکي د خپل ژوند که غواړئ روښانه وي، بریالیتوبونو سره مل وي، پکې ستونزې نه وي، تل خوشحالیانې وي، نو تاسو هڅه وکړئ د دغه ماشومتوب څخه، یعنې دغه مرحلې څخه تاسو په شپږم ټولګي کې یاستئ، تاسو هڅه وکړئ چې په راتلونکي کې یو پوه او دانا انسان اوسئ، تر څو چې د ژوند ټولې بدمرغۍ له منځه یوسئ او د بریالیتوبو سره ژوند وکړئ. انسان د علم او پوهې په وسیله لومړی خپل ځان او بیا خپل خالق جل جلاله پیژني. یعنې کله چې موږ پوهه نه لرو، نه خپل ځان پیژندلی شو، نه خپل خالق پیژندلی شو، یعنې نه پوهېږو چې موږ څوک یو او موږ چا پیدا کړي یو، د څه لپاره پیدا کړي یو،
او زمونږ موخه او هدف هم د ژوندانه څه دی. پکار دی چې له علم سره عمل هم ملګری وي. ګورئ وایي پکار دی چې له علم سره عمل هم ملګری وي. یعنې کله چې یو انسان علم ولري او په هغه عمل ونه کړي دې ته ورته دی لکه چې یو ونه شنه وي خو هغه میوه ونه لري. دغسې دې ته ورته دی. ځکه چې عمل وایي د علم میوه ګڼل کېږي. کله چې یوه ونه تاسو وینئ شنه وي او هغه حاصل ورکوي میوه خوږې رنګارنګ میوې د ونو څخه تاسو راخلئ نو څه دي دغه عمل هم د علم سره چې ملګری وي دغسې خوند لري ژوند. او وایي چې بې عمله عالم د هغې شنډې ونې په څېر دی چې ارزښت نه لري. یعنې کله چې یو عالم یعنې علم ولري خو په هغه عمل ونه کړي د یوې شنې ونې په څېر دی چې هېڅ حاصل نه لري او ارزښت هم نه لري. همدا ډول له علم او پوهې څخه باید د انسانانو د هوساینې سوکالي او د هغو د ستونزو د لرې کولو لپاره کار واخلو. ګورئ وایي کله چې موږ علم یا پوهه ترلاسه کوو دغه علم یا پوهه د خلکو د لوټلو په لاره کې نه عملي کوو. دغه پوهه یا علم چې لرو د ټولو انسانانو د نیکمرغۍ لپاره د هغوی د هوساینې یعنې آسودګي لپاره د هغوی د آرامۍ لپاره دغه علم څخه ګټه پورته کړو او د هغوی د ستونزې د لرې کولو لپاره کار واخلو. یعنې کله چې یو انسان ستونزه ولري موږ ایماني او وجداني دنده مو دا وي چې هغه سره مرسته وکړو د هغه ستونزه ورسره حل کړو. د خپلو خلکو او د بشر د نیکمرغیو لپاره هلې ځلې وکړو. یعنې هم د خپل د نیکمرغۍ لپاره کار وکړو او هم د بشریت د نیکمرغۍ لپاره هلې ځلې وکړو کوښښ وکړو. ځکه چې کله چې علم او پوهه موږ ترلاسه کوو موږ ویلي چې د موږ زړه او دماغ مو روښانه کوي. کله چې د یو انسان زړه روښانوي د هغه دماغ روښانوي نو هغه هېڅکله هم د نورو لپاره تیاره سوچونه په ذهن کې نه لري. د نورو لپاره بد څه په زړه کې نه ساتي چې له نورو سره بد وکړي. هغه د یوه با علمه د یو پوه او آګاه او دانا انسان په توګه تل هڅه کوي چې هم خپل ژوند نیکمرغه کړي او هم د نورو د نیکمرغیو لپاره کار وکړي. موږ ویلې کله چې موږ علم ترلاسه کوو پوهه ترلاسه کوو دغه د خپله علم باید داسې په ژوند کې عملي کړو چې عمل هم ورسره وکړو. موږ تاسو کتاب لولو او په هغه کې د دروغو زیانونه پوهیږو. موږ په متل کې وایو چې د دروغو مزل لنډ دی. په کتاب کې د دروغو په اړه د دروغو د زیانونو په اړه څو پاڼې کتاب مطالعه کول لولو. خو د دې مطالعې یا د کتاب ارزښت هغه وخت موږ ته مهم او ګټور دی کله چې موږ عملي کړو. یعنې په ژوند کې هیڅکله هم دروغ ونه وایو. هغه وخت دی چې د موږ علم له عمل سره مل شو. او یا هم موږ لولو چې نشه یي توکي د انسانانو ژوند لپاره ډیر ضرر رسوي. د انسان روغتیا ته د انسان صحت ته د انسان د ژوندانه لپاره د موږ او ستاسو په کور کې څومره چې غړي د هغوی د نیکمرغیو لپاره ضرر رسوي. دا په کتاب کې موږ لولو. خو هغه وخت د موږ دغه پوهه ګټوره تمامیږي چې موږ د دغه نشه یي توکو څخه خپل ځان وژغورو خپلوان وژغورو. هغوی ته د دغه بد عمل ټول زیانونه ور په ګوته کړو. د خپله ملګرو سره د خپله پوهه شریکه کړو. نو هغه وخت دی چې د موږ پوهه یا د موږ علم څه دی د عمل سره ملګری دی. یعنې په حقیقي ډول موږ پوهه لرو او هغه څه عمل ورباندې کوو کوم څه چې موږ لولو. او یا هم دا چې موږ یو دیني کتاب لولو په هغه کې موږ مطالعه کوو چې دا ژوند د امتحان لپاره دی. موږ باید داسې کارونه وکړو د خپل د آخرت لپاره ښه اعمال ذخیره کړو تر څو چې موږ د دوزخ له زیانونو څخه وژغورل شو.
نو دلته موږ پوهه ترلاسه کړه، دغه ټول شیان پرې پوه شو چې دغه موضوعات باید خپل په ژوندانه کې موږ په پام کې ونیسو. خو زموږ پوهه هغه وخت ګټوره تمامېږي کله چې عمل ورباندې وکړو، یعنې دغه ټول موضوعات چې موږ ولوستل په هغه باندې عمل وکړو او هغه کارونه تکرار نه کړو. ګلالۍ زده کوونکو بیا یو ځل تاسو ته د مخې لولمه. وایي څښتن تعالی جل جلاله په خپله د پوه او ناپوه ترمنځ د توپیر په هکله داسې فرمایي: آیا هغه کسان چې پوهیږي له هغو کسانو سره چې نه پوهیږي برابر دي؟ هیڅکله. پوه او ناپوه رڼا او تیاره سره برابر نه دي. انسان د علم او پوهې په وسیله لومړی خپل ځان او بیا خپل خالق جل جلاله پیژني. پکار دی چې له علم سره یې عمل هم ملګری وي، ځکه چې عمل د علم میوه ګڼل کیږي. او وایي چې بې عمله عالم د هغې شنډې ونې په څیر دی چې ارزښت نه لري. همدا ډول له علم او پوهې څخه باید د انسانانو د هوساینې، سوکالي او د هغوی د ستونزې د لرې کولو لپاره کار واخلو، د خپلو خلکو او د بشر د نیکمرغیو لپاره هلې ځلې وکړو. ګلالیو ماشومانو، لوست مو تاسو ته ولوستو، د پوهې په ارزښت مې تاسو سره خبرې وکړې. تاسو ته مې وویل چې د خپله پوهنې ترڅنګ عمل هم ورسره ملګری کړئ، تر څو چې ستاسو دغه شخصیت په ټولنه کې د یو پوه او دانا انسان په توګه ستاسو شخصیت ته وارز وکړي. یعنې هر هغه کړه چې کوئ د هغه څخه معلومه شي چې تاسو پوهه لرئ، علمیت لرئ او تاسو استدلال او منطق او افکار د نورو ټولو څخه متفاوته دي. نو دا کار هغه وخت کیدای شي چې تاسو خپله پوهه په عمل کې راولئ او هغه ثابته کړئ چې تاسو واقعا یو پوه او دانا انسان یئ. ګلالیو ماشومانو، بیا هم وایم چې تاسو خپله عمل د پوهې سره مل کړئ، ځکه چې بې عمله عالم موږ ویلي د شنډې ونې په څیر دی. ګلالیو ماشومانو، دا اوس زموږ د نن ورځې لوست. انشاءالله چې تر بیا هم ستاسو د درانه چوپړ ته حاضرېږم. تاسو لوی او بښونکی خدای ته سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت، بریالي اوسئ.